زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه اول ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الیدین منځ کې کول او کنه متواتر روایت دي په صحیح بخاری کې مشهور روایت د عبد الله بن عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله منځ ته ننوتو الله اکبر به وی ورفع یدی لاسونه به اوچت کو واذا ركع رفع يديه او چې کله به رکوع لته لاسونه به اوچت کو واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ركوع نه پاسېدو لاسونه به اوچت کو واذا قام من الركعتين رفع يديه چې دوه رکعاتونه به پاسېدو دریم ته بیا به لاسونه اوچت کو دا طریقه د چا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها ضرور دی سوال لم راځو چې آیا خلفای راشدینو دا کار کړی دی چې د پیغمبر نه خبره ثابته شو پوره نه ده نو سوال دا دی چې پیغمبر کړي خلفای راشدینو به نه کړي خامخا به کړي ځکه چې په دې امت کې د پیغمبر تابعداري څوک داسې نشي کولی څنګه چې خلفای راشدینو کړي او زه به ته بیا هم پې دلایل وښیم امام بخاری رحمه الله وی امام بخاری وی امام علی بن المدینی وی او داغه باره کې وی وکان اعلم اهل زمانه یعنی د خپل زمانې پوه انسان هغه د امام علی بن المدینی دی وی حق علی المسلمین او مسلمانانو باندې دا خبره واجب ده او دا په حق دی چې د دې حدیث تلاسه دی په منځ کې رفع الیدین کوي ښه د دیرشو نه زیاتو صحابه کرامو دا روایت را نقل کړي دي د دیرشو نه زیات لکه د ابو حمید صحابي هغه روایت خو مشهور دی چې تقریبا څه د پاسه لس صحابه کرام ناسو او هغه دا وی زه ستاسو په مخ کې مونځ کوم داسې لکه څنګه چې پیغمبر کړی هغه ورته یې وکړه نو هغه پکې رفع الیدین وکړو بیا هغه ټول ورته وویل صدقته رشتیا دې وکړو صحیح دې وکړو هکذا کان یصلي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې لیدلی چې مونځ به یې کوو عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت نقل دی علي بن ابي طالب نے نقل دے عبد الله بن عمر نے نقل لے وائل بن حجر مالك بن الحويرث انس بن مالك ابو هريره ابو اسيد سهل بن سعد محمد بن مسلمه ابو موسى جابر بن عمير او نور داسې صحابه کرام نو دا متواتر روایت ته چې دومره صحابه کرامو نه نقل دی بلکې سبحان الله امام بخاری په خپل کتاب رفع الیدین کې دا راوړي رفع الیدین اسی دا کېدای شي بعض ملګري اول پرې راوړي چې امام بخاری په دې کتاب لیکلی په رفع الیدین باندې او سبحان الله ډیره ناشنا ده چې د امت نور علما هم لکه امام بیهقي امام بخاري او نور علما ډیرو د اوسه پورې د رفع الیدین په اثبات باندې کتابونه لیکلي چې دا په منځ کې شتي او یو داسې نشي چې رفع الیدین په اثبات چې یعنی د رفع الیدین په نفي کولو یې لیکلی پخوانو علماو یو سړی راته اوسنی خپل د کلي ملا یادوي زه د هغه خبره نه کوم پخواني امامان ویل هغه یو روایت راوړی دی امام بخاري وی عبدالله بن عمر چې به کله په جومات کې ناست او چا به مونځ کو او رفع الیدین به پکې نه کول رماه بالحصبه وړي کې ورته کاڼې به راواغوستل چې وویشتو وې رفع الیدین کوه دا د پیغمبر طریقه ده هر چې کوم علما چې دا وایي چې دې باره کې روایت راغلی دی وایي کېدای چې پیغمبر نه دی کړي هغه ټول سندن کمزوري روایت دي خلفای راشدینو نه راځي عمر بن خطاب نه روایت نقل دی نو چې عمر بن خطاب نه نقل دی او علي بن ابي طالب نه نقل دی او دوی وایي چې پیغمبر داسې کړي دي سم خیال دی چې پخپله به یې کول که نه به یې کول چې دی نقل کوي چې پیغمبر کړي دي خو دوی پخپله هم کړي دي که ها ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ده کړي دی او که نه زه ته یو روایت وایم زړه به دې پې خوشحاله شي که چېرته د حق لټون کې او په حق پسې ګرځي امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاوسط کې یو روایت راوړی دی د عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله نه أغوي أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج مكي ولا جسوم رخلكتي دا قبل زمانك دوی په منځ کې د رفع الیدینو دا طریقه د یو عالم نه اخیستې ده چې هغه ابن جریج دی واخذه ابن جریج عن عطاء ابن جریج دا طریقه یې زده کړې ده د امام عطا نه یعنی سند یې د هغه نه دی او امام عطا دا طریقه یې زده کړې ده عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما عبدالله بن الزبیر څوک دی د زبیر بن عوام زوی دی د اسماء رضی الله عنها زوی دی د ابوبکر صدیق نوسی وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن الزبير كان طريقة راغسته أبو بكر الصديق أو خبر بدي زينة ولا لا وأخذه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم
او ابو بکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر اغسته او دا ته زویم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا طریقه جبريل خولد او جبريل ته الله خولد دغه پیغمبر خو ځان په منځ کې سني شي کول نو به دې کې څه پاتې شو ها امام بیهقی رحمه الله دا خبره کړې ده وی ابو بکر صدیق عمر بن خطاب علي بن ابي طالب او دې ټول نو نقل دي چې هغوی رفع الیدین کول او هغوی دا روایت را نقل کړي دي بلکې زه ته دا خبره وکړم او په زړه ولیکه امام بخاري رحمه الله وی په دغه کتاب کې وی لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لم يرفع يديه وی د پیغمبر په ملګرو کې د یو نم نه دي ثابت چې په منځ کې رفع الیدین نه کړي دا زما خبره نه ده امام بخاري ده قصه ټوله ختمه شوه ته د خلفای راشدینو غم وړی او هغه ته څه وایي وی ټولو کړي دي امام حسن بصری رحمه الله وی وی ما په خپلو سترګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري لیدلي دي چې هغوی به لاسونه اوچتول چې کله به منځه ته ننوتو چې کله به رکوع کړو چې کله به رکوع نه سر راوچتو نو ځکه امام بخاري رحمه الله وی ګوره وی امام حسن بصري دا ونه وي چې بعض صحابه کرام وی ما لیدلي ټولو به دا کار کوو نو له دې نه دا ثابته شوه چې د رفع الیدین په منځ کې کول دا د ټولو صحابه کرامو عمل دی اسم دا تپوس نه دی پکار چې خلفای راشدینو به کول او که نه به یې کول دا خلفای راشدینو هم کړی دا نورو صحابه کرامو ټولو دا عمل ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحت کړی صلو کما رأیتمونی اصلي داسې مونځ به کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په منځ لیدلی او هغوی پیغمبر په دې طریقې سره لیدلی په منځ نو څنګه بیا د هغوی طریقه به جدای د هغوی طریقه خو دې جدا کېدی نه شي او زه به درته د جواب په اخره کې صرف یو خبره وکړم امام بیهقي رحمه الله کړې ده په دې مسله کې هم په دې مسلې لیکل کړي امام بیهقي هغه په اخره کې څه وایي دا خبره را نقل کړې د امام ابو بکر ابن اسحاق نه مشهور فقيه تیر شوی د پوخا دا زه د پوخانو علماو خبره کوم د اوسنو نه هغه وایي قد صح رفع اليدين رفع اليدين په منځ کې ثابت دي په دې څلورو ځایونو کې عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثم عن الخلفاء الراشدين بیا د خلفاء الراشدین نه ثم عن الصحابه والتابعين او بیا د صحابه کرامو او بیا د تابعین نو الله سبحانه وتعالى دې په موږ هم د عمل کولو توفیق راکړي چې هغوی په عمل کوو ټول صحابه کرام او تابعین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه مخکې او موږ یې پرې نه کوو دا به زموږ بدبختي بیا